د ژوندون ټلویزیون ډېر درنو او قدرمنو لیدونکو سلامونه، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. د کلي او ولس خپرونه ده. نن راغلی یم د میدان وردګو ولایت ته او د میدان وردګو په ولایت کې به کلي او ولس ته ځم. د ورځې بس سلم راځي او نیم سلم راځي، یو سره 200 پورې. څنګه بیا باغدار دی نازي که نه نازي؟ او ښه صحیح ښه ټایر دی نازي. غرمې ډوډۍ خو درکوي که نه؟ غرمې ډوډۍ د ماښام ډوډۍ ښه خلک دی. او بیا څو روپۍ مزدوري درکوي؟ مزدوري بس د 300 350 دا مزدوري ورکوي. ښه ده که نه؟ بیا کله چې کور ته ځې مڼې هم درکوي که نه؟ مڼې او مڼې خو زموږ خپلې مڼې دي، والې مڼې خوړ دي. هر مازدیګر ته یو من وړو چې ځو. د ورځې څومره مڼې خوري؟ د ورځې چې څومره موسه کېدله څومره خوړلی شو خوري، هغې کې پابندي بیا ارمان کوي چې کله لغمان ته لاړ شي هلته خو مڼې نشته که نه؟ او بالکل هلته لغمان کې خو ګلپي و بادرنګ و ترکاري و ګندنه او دا شیان دي که نه؟ او بالکل کچالوان ډېر دي هلته. هغه په لخوا نشته، د ننګرهار کې هم نشته او نه په لغمان کې شته. د وردګو په دې ساحه کې د مڼې ډېرې دي. څنګه دي چې مڼې خوندورې دي که نه؟ ښې صحیح مڼې دي. کوم ځایونو کې د کار کړی دی مڼو پورګري دې کوم ځای کې کړي؟ مزدوري د مڼو چې مڼې دې ډکې کړي کارخانو کې؟ مڼې خو دلته هم چې دی کړي دي، د پکتیکا کې هم چې دی کړي دي، په لوګر کې هم کړي دي. د کوم ځای مڼې ډېرې مزهدار دي، خوندورې دي؟ دا لیدونکي هم ګوري که نه، یو نیم کس وایي چې د کوم ځای مڼې خوندورې دي؟ مڼې خو چې ما ته مزېدارې ښکاري د میدان وردګو مڼې ډېرې مزېدارې دي. که نه؟ کارګر یې څنګه ده، کار کولی شي؟ والله چې لګیا یاستو نو خپله وسه چې څومره وس پوره یم ما کار کوو نو چې څونه له وسې کېږي ما. څو خلطې ډکوي د ورځې؟ د ورځې سل یو نیم سل. سل یو نیم سل خو هغه وړوکی ماشومان ډکوي نه نه دا خو مخ ته کار نه له مدان اچول خو صحیح دي او ځان چې برابروي بیا وخت. د کابل خلک شکایت کوي پوه شوی تاسې شاوخوا ته غټې مڼې ږدي، منځ کې وړې ږدي، رښتیا وایي؟ والله چې څنګه کې همدغه انډیواله پاري صاحب هلته ناسته وه، رښتیا وایي؟ داسې چې نه کې خو خلک یې نه اخلي. خلک یې نه اخلي که نه چې ورته جوړې کړي هغې کې که نه؟ والله داسې پیسې ورته نه کړي نو دا خو تجار هم ذاتي لاړ غرق شه نو دا بیا په چا وخوري که نه؟ څه په موږ یې ونه خوري. چې د کابل په خلکو او د نورو ولایتونو په خلکو ونه خوري، په چا یې خوري؟ او ذاتي دغه بیا دلته ټولې پاتې کېږي، ذاتي ټولې خصاص وي. نه چې کله ناکله چې بیخي خراب هم پکې اچوي که نه؟ نه داسې خو بیا نه کوي. جوړه مڼه ورته اچو د خوړلو مڼه ورته اچو، خیر ده که لږ وړه لږ وړه فرق نه کوي. لږ وړه فرق نه کوي، خرابه نه ورته. دا یوه خلطه دلته په څو خرڅوئ تاسو؟ لکه چې مثلا تاسې په نورو خلکو خرڅوئ که نه؟ دا تجار چې مثلا دا باغ والا چې په تجار خرڅوي په څو یې خرڅوي؟ باغ چې په تجار والا خلطه 80 روپۍ 80 روپۍ. دونه ارزانه دي؟ اوس خو مڼه ارزانه ده، بیا چې قیمته شي بیا جګوي جګوي یې که نه؟ نو دا اوس په څو خرڅه شوې ده؟ تاسو په څو خرڅه کړې؟ دا خو خروار ده، 9,500 روپۍ خرڅ شوې ده دا مڼه. خروار دا په کابل کې په څو خرڅېږي؟ کابل کې خرڅوي 100 120 دا خو هېڅ شی هم نه کوي، نو دا خو هېڅ ګټه نه کوي که نه؟ والله چې ګټه نشته افغانستان کې ګټې له کومه شي؟ ګټې له کومه شي؟ دا خو تنها د غرمې 100 روپۍ تاسې ډوډۍ خورئ؟ نه دغه نه مصرف نه ده دا والا نه چې مصرف. خو سهار چای هم څښلی که نه؟ وچکلی هم دی سهار چای. نه کور کې هم څښلی که باغ والا درکړی؟ نه باغ والا راکړی. ښه والا بیا هغه د باغ والا خرچې در باندې کوي، والا دا خو غټ کمال کوي که نه؟ باغ والا خرچې کوي والا. دلته د ما زه او کامرمین د کار د سره شروع کولو مجبوریت ده څنګه؟ هو والا چې کار شروع کړي نو که نه؟ ساعت به دې موږ هم د سره تېرې ډوډۍ چېرې خو زده ښه. نو څنګه د ته داسې په دې مڼو کې کومه جالبه خاطره چیلې ده که نه چې کله چې مڼې دې ډکې کړي 100 پاکټ او باغ والا درته راسي ورته یې 30 خان دی 50 دې ډکې کړي، ته ورته نه والله 100 مې ډکې کړي او درته چې نه 50 دې ډکې کړي. څه ورته ویلې پرون هم دا خبره کوله بیا چې کار هم نه دی کړی، څه خوښه ورځ هم تېره کړې ده. ورځ هم تېره کړې ده. سهار ایستو ګر تاسې ونه خلطې ډکې کړي، دا یې سهار یې څه ډکې کړي خلطې؟ نه د سهار ایسته هم دا کارتن ډک کړي، لږ ناوخته راغلو هلته هغې کې مڼې اړولې هغه هم راخالي کړې کارتن. ښه اتي اوس راغلي دا هغه هم ډک کړه اوس دا کارتن. دلته دهقاني کوي او دهقاني کې څو روپۍ ورته پاتې کېږي؟ ته راته وایي چې دلته ته دهقان یې او د دې باغ دهقاني کوې، نو څنګه د دهقانۍ کې ګټه شته او څو روپۍ درته پاتې کېږي؟ اوس خو مڼې وشکېدې د خیره سره، بس مڼې به پیسې به اخلې که نه د خیره؟ همدا شل 10 روپۍ مو ته پاتې شي. 100 روپۍ درته پاتې کېږي؟ په ګډ کال کې د یو کال کې اوبه مو به نشته، اوبه مجبور یم دا اوبه به شي.
که دا به څونه مڼې تا په نظر باندې دا شپږ خرواره یي شپږ خرواره او مخکې هغه ملګري ویلې چې یو خرواره په 9,000 روپۍ خرڅې کړي دي و په 9,000 روپۍ یو خرواره کې به تا څونه روپۍ درکوي هذا مسادي شباك هروكي دوه خروره کې دوه خروره شپږ خروره هو درېمه باندې راکړه څلور درېمه باندې په درېمه باندې را نو دلته خو تا ورته زحمت هم ایستلی خپله د کوم ځای خپله د هرکلس خپله د هدي د کلي سرمردي د کلي لږه چې راغلی دلته دهقاني کوې خپل کلي کې ولې نه کوې ولا نه سوال ته هو دهقاني راسته همځکه کامې دي یا دوه جیره به درې جیره به ښې به دي غږی اوبه یې ښې دي دلته اوبه کمې دي دلته بیخي نه ستاو به خو دا منطقه خو له تاسې نه ټیټه ده که نه تاسې خو پورته یاستئ تاسې په دې اوبه کمې کړي اوبه به چېرته ورته راسي خو نه څنګه یې نور دې بیا چی کرلی و دلته نور چی و غیر له مڼو نه په دې باغ کې بل چی کرلی و که نه دلته خو دې غنم و کچالو وه که هغه څنګه هغوی چی وکړه که نه غیره میبوله نه داسې چندان چی و خوند یې نه وه نه مڼې دې خوښېږي که کچالو غنم نه کچالو و غنم یاره و هغه ښه دي فصل یې ښه ده ګټه کوي دا دونه ګټه نه کوي دا نه بس بیخي اوس ارزان هم دي ارزان هم یې کچالو ترې جګ دي کچالو په 200 روپۍ دي په 80 روپۍ 80 روپۍ دي والا رښتیا دي ویلې سارې سر څو دي وخوړې ډېرې تقریبا څو دانې دي وخوړلې یو 10 دانې وخوړې 10 دانې او 10 دانې ته نه خوړلې او نه مې خدا 10 دانې چېرته ځای کړي والا که خېټه کې خېټه کې و 10 دانې ځای کړي نه مې خدا غټې دې خوړلې که وړې وړې او غټې وړې او غټې دواړه په یوه ورځ کې څونه مڼې خورې یوه ورځ کې دا 10 دانې خورم 10 دانې مڼې خورې 10 مڼې یوازې خورې نو دا د کوټه سیمه ده دغه ځوانان سپین ږیري چې راسره ناست دي دا د کوټه د سیمې اوسېدونکي دي که دغه ته د کوټه ته ولې کوټه دا څه په خاطر باندې چې شی مثلا دا څنګه هغه دغه په څه مشهوره شوې ده کوټه د کوټه دا یو شاه نوم ده مثال دا په دغه منطقه کې چې هغه ساحل ته له موږ نه لږ لرې ده هغه ځای کې موجود لري هغه ساحه موږ تاسو ته رسمي هم درښولی شو چې دا دغه ځای نوم و بعضې خلک یې شفتالو خوښوي الوچې خوښوي همداسې شیان دلته لکه شفتالو کوم رقم مېوې دي دسته دلته شفتالو شته الو شته الوچې شته وروره فقط ناک شته هر رقم میوه شته مشهوره هغه میوه چې هغه مڼه ده مشهوره میوه چې ده مڼه خپله باغ لري یاره باغ پټ مځکه نه لرو داسې یوه حویلۍ کې 140 تنه نیال لرم نه مې خو دا ډېر شی لري که نه بیا خرڅې هم که نه یوازې نه یاره ما یې کور هغه کفایت کوي او دلته یو بل شی هم ډېر مشهور دي دا بعضې لکه په دې سیمه کې دغه کچالونه خلک هغه جوړوي او کلخکه کلخکه دې کله کړی صاحب که نه ولې نه نه اوس په دغه دوران کې سپین ږیرتوب کې یاره نه دوه کاله مخکې مې یو کال مخکې مې هم کړی ځوانانو ته څه وایې ماشومانو ته څه وایې چې هغوی جنګونه وکړي یوې نه کړي هغوی شوق اوسېږي نه اوسېږي مکتب تعلیم شی وکړي تعلیم خو د هر انسان حق ده که د ښځې ده که د نر ده ولو که اماراتي که غیر اماراتي تعلیم دی په ښځه باندې فرض ده په نر هم فرض ده ماشوم هم باید ووایي ولو که چې دا زما کلیوال ده شپېته کلن ده که وس ورسېږي همدغه هم باید وکړي نو دا تحصیل و علم خو د هر چا حق ده څنګه د تاسې دغه د کلي قریې رسم رواج دود و دستور لکه په وادونو کې مثلا مړي ژوندي کې چی ده موږ همدغه هغه د ولس په خاطر باندې ده مثال د خبرې واده ده او مثال د خبرې اوس داسې وړې معاملې دي یو کله یو کور سره یو کوژده موژده یو شی سره لکه سابق کې ډېرې غټې معاملې وې زموږ په دغه ولسو کې خو دغه جنګو په اساس باندې دلته پوستې وې بیژ و دغه موږ ولس دغه سایه ډېر مثال د خبرې سره ځبل شوی ده او دا پوستې موستې شوې ده جنجالونه خو موږ سره خلاص شول له بیژ نه والا مزې دوی وکړه ژوند زندګي دوی تېر کړ چای وګوره کچالو دا اوس دلته پخ کړه کچالو بېشکه واه و څه وطني ډوډۍ د لیدونکو مصطفی راز نزدیک بګي تصویر شه نام خدا خورئ که تاسې ډوډۍ خورئ څنګه ده خندواله که دغه دا غوړي شیان به څنګه کوي دا له کوم ځای وړي کچالو نه کوم ځای راوړي کور نه ورته راوړي که نه کور نه
کور نه ولا دا باندې باغونه کې کم دي باغونه په څو کې باسي تیرا خو له کني باسي څنګه دي مالونه څنګه دي میږي پسونه والله خو ان شاء الله گزاره کوي شو دې کوي کنه نه وچی دی وس ولې وچی دی کنه شو دې وسلې کې وړي چې کله نه کله چې ډوډۍ نه قطع نه بیا شو دې مو دې خوري کنه وادي نه خوري کوته مو زو شو دې کوم ځای څه ځای کوم ځای ده دا ښه دا خپل پکړی کې راوړی و نه خپل بخوي سره راوړی وو دا څه مزه کوي ورکا مزه دا خو دې مزه کوي دا به ما دا خورګي پکړی دا پکړی خور دې ها نام خدا نام خدا نام خدا خوراک نه ډیر دی په دواړه خوري ډیر شای دی یو خورا نه ما خو دې ډیر خوړم نو شي جان دې دا ما دې کوم ځای راوسته ډیر لار دروسته کړه ګلاله یاره دونه لار بني ان شاء الله لګ ها کوټه شو بيزنس دروسته دا خېمې دي مستي څنګه مستي وشان خرڅوي کنه نو خو کرد دي کار مستي نه کرد دي کرد من پڅو دي درینیم زره درینیم زره نه مې خلک قیمت یې خو بیا ډیر قیمت یې کنه قدرمن لیدونکو دا د کوچانو ورونو ژوند زندگی را چای باندې ورته کچالو پاخري مونږ وګورو دا شیرو مر سره کړ بسم الله مر سره وکړه او نام خدای چې وخت راغله چې بس دویم دا سهار شاو کې غرمې ډوډۍ څو بجې دي یولس هو مسلمان ته په یولس بجې غرمې ډوډۍ خو دا خو به ځلم دا یو بجې باندې خورل وکنه زو کنه دا کور ته ځي مال سره په سپیره داسې کې وای چې نه غره د پاڼو بل ټیو خوري دا پاڼو کې پی پاڼو ته کې بس هو دا ودانه چې نارو پاڼو ستانو ته د خلکو باغونه په خوري نه باغونه کله نه کله د باغونه د کله خلک نه پکار کیږي ولا کنځه دی لګل به تاسو ورته وایي څه ورته وایي ها ورته وایي خیر ماما څنګه کې پاڼه د گزاره کنه ځا خدای مهربانه ده دوله خیر سره څوک ورته نه پکار کیږي ان شاء الله نن دې موږ ولیدل بس خوشاله به ټول ورځ خیره څنګه موږ ته خوشاله خلک یو کنه او ساتم د بس یو आवाज خورته وای سندره مندره زمزمه کوچانی زمزمه خو وای خو دې پیګم نه ولا کنه یو ترانه ورته یو ناتره ته چیرته وای ولا کنه یو شی دې مدزه یو ټوکر ته وای ولا کنه ټوکر ته نو ولا نو چې شي دې زده تا لا چین دغه په حواله شي وای نس په حواله ته ما ته وګور کړ چې په حواله شي اختیار وای غاړه باندې دروغ بنوي ولا بازار شي په حواله نه کچ شي په حواله په مزه باندې خو په مزه چې په حواله شي بس کچالو په حواله وخم په حواله بس وريزم په حواله واکه ته څونه مالګه چول کیږي واکه ته اندازه ورته جنو نه یو پیاله دوه پیالې څونه کو تقریبا څونه وراچه دا سله ګورواشه د شوروا به ګوري کو جوړه واده جوړه نو بیا به ورولې کنه کله دې ما شوروا کړای نه ما هم نه شوروا کړای وای نه نو کړای د ذکر کوم میګه درته مریضه سوي کنه چاړه دې په کړي کور کې دروغ ویل چې له وو خړه نه خبره نشته دروغ خو دې کور کې ویلي والا ویلي بدی ولا خان د مشتیا وای څه دروغ دی ویلي کتاب وای دروغ بنه ورته ماته دروغ ملا کوي بيخي دې نه دی ویلي نه دروغ نه داسې په ګوډه کې دروغ وایي لکه څه به څنګه واسي ګوډه سي دا یا جال کې ونختل یا موټر ولا وس کوچانو ورونو خبره واورې کنه چې کوم به کې ګوډه سوا په دې پوسې پتی کې وشتلې څنګه چا مغدي شي دا نور د ګوروږي پې کې ځلم کړه د بخار د ځان ته خای انور د لګ لګ ور کړی ښا هغه تاسو نه خوري ډیره زمزمه ولا کا چې د ټوکه موږ شیخ وای کنه وای دا کوچی نه غسی دا بدل ما وابري د لا بل ښا ځان ته ونیسه زمزمه بدل خو چیرته وای ذات بل اورز دیغه راجب شي قدرمن لیدونکو د کوچانو ورونو ژوند زندګي خوند کی حالات کې راګیږي چې ګورنو کې شي نم نستا کنه که څنګه دا شنو واقع شی ونی وس چې دا غرونو کې نه شي نستا
دا مالونه بیا څنګه ساتئ تاسې په چی باندې مثلا واښه ورته اخلئ څنګه ساتئ منګه دا واښه ماښه ورته اخلو دې ودانه کې که نه کني پردي باغونه خو ډېر دي باغونه خو مڼې کله دې مڼې پټې کړې چاله باغه که نه کله یې چاله باغه مڼې پټې کړي ورته وایي مڼې راکړه اوس راکوي بیا درکوي زه بس الله یې تاسې خوشحال لري لیدونکو دا دوی سره ډوډۍ مو خوړه الله دې دوی ژوندي لري الله دې دوی خوشحال لري ښه وطني ډوډۍ یې راباندې وخوړله تاسو خو کمه کړې نه وي نه ولې کومه ده که ډېره بس خدای دې خوشحال لره ژوندی اوسېږه وروره الله دې عزت وکړه لاندې هغه کلي کې واده ده ښه میږې دلته پرېږده ته لاړ شه د نور ته ډوډۍ راوړه صحیح ده اوس که نه ښه پلاو باندې لاندې بېغمه ورسه ورته راوړه پوس دوی خو د کچالو وخوړله پلاو هم پرېښوره چې بس وروره 2 ورځې ماست ګرځي صحیح ده یو پسه مسه خو راکوي چې بوځو ځان سره پسه میږه چې راکوي چې بوځو خپل دې نه دي نه چې خپل یې غم وسته ته ورسره مزدور یې څو روپۍ درکوي څو روپۍ درکوي 1000 میاشتې زه د شبکه خیر د یو ورځې مزدوري 1000 روپۍ موږ درکوي میږه راکوي پسه راکوي بوځو مازدیګر به بیا مې هغه کوي که نه حسابوي یې ورته جواب جواب نه سوه قدرمن لیدونکو دا وه د دې اونۍ د کلي او ولس خپرونه چې پای مو دلته وکړه او د دې ورونو سره کېناستو خبرې مو سره وکړې الله پاک د دوی هم خوشحال لري الله پاک د ښه ژوند ورکړي په الله مو سپارم تر بیا په مخه مخه ښه وخت ولرئ د غنمو ډوډۍ ډېره زیاته مزه کوي ښه وخت ولرئ په مخه مخه الله عمل څه ښې شي بیا